سلامونه او نیکې هیلې. نن به یو لنډ بحث د لوبو او د سیاست او د لوبو په سیاست او ټولنیزو اقتصادي چارو سره تړاو باندې لنډکی بحث وکړم. په پاریس کې د اولمپیکي لوبو 33مه دوره پیل شوله چې په دغه دوره کې افغانستان هم یو په محدوده کچه باندې ګډون لري. د اولمپیکي لوبو تاریخ که وګورو نو دغه اوسنۍ بڼه باندې چې د ملتونو په کچه باندې کېږي، لومړۍ اولمپیکي لوبې په 1896 کال کې وشوې او د هغه وخت نه وروسته د هر څلور کالو کې د اولمپیک لوبې په نړیواله کچه باندې کېږي. دا 33مه دوره ده، اما په دې منځ کې 3 دورې دا لوبې نه دي شوي چې په لومړي ځل په 1914 کې د لومړۍ نړیوالې جګړې په اوږدو کې او بیا 1940 او 1944 کلونو کې چې کله دویمه نړیواله جګړه وه نو دا لوبې ونه شوې. اما کله چې د شمار خبر راځي اولمپیک ته هغه د شمیره ټاکل کېږي نو هغه کلونه چې تش هم وو یا هغه دورې چې تشې هم تېرې شوي دي هغه کلونه هم په لیست یا په ترتیب کې نیول کېږي. افغانستان په دې لوبو کې د 1946 کال نه را په دې خوا په لومړي ځل ګډون د افغانستان په 1946 کال کې د برلین په اولمپیک لوبو کې و. نو د هغې نه را په دې خوا 19 دورې چې کومې دا لوبې شوي دي په هغې کې 14 دورې افغانستان ګډون درلودلی دی. اما یوازې د 2008 کال بیجینګ اولمپیکس او 2012 کال په لندن اولمپیکس کې افغانستان توانېدلی و چې د برونز مډال د تایکوانډو لوبو کې وګټي چې روح الله نیکپا په دغه لوبو کې افغانستان ته دا مډالونه راوړي وو. د دې نه اخواته موږ په اولمپیکو لوبو کې یوازې ګډونوال په توګه تللي وو، اما امتیازات مو نه دي ترلاسه کړي، امتیاز مو نه دی درلودلی. ما یو راپور لوسته، یو څېړنیز بحث و، د هغې په مقدمه کې مې یو جالب شی وکته او هغې زه وهڅولم چې په دې اولمپیکي لوبو باندې یو څه لنډکی بحث وکړم. هغه وایي چې که موږ هیڅ نه ارقام د نړۍ د تېرو 100 کالو وضعیت یا د ملتونو په اړه باندې خصوصا په سترو ملتونو یا د وړو ملتونو په اړه باندې که موږ د تېرو 100 کالو هیڅ نه ارقام ونه لرو او یوازې د اولمپیکي لوبو د مډالونو د جدول مخې ته کېږدو، موږ کولی شو چې د دغه ملتونو سیاسي ټیکاو او ثبات وضعیت ارزونه وړاندې کړی شو، د دوی د اقتصادي وضعیت په اړه باندې ځان پوه کړی شو او د دوی د ټولنیز ژوند په اړه باندې یو څه پایلې او هغه څنګه ورته وایي نتیجه ترلاسه کړو، یعنې یو انځور ترې نه راوباسو او کولی شو چې په دې باندې پوه شو. د دې خبرې په اثبات دپاره که په رښتیا هم سړی د اولمپیکي لوبو مډال وګوري نو او یوازې د تېرې پیړۍ ارقام راواخلي یا د تېرو 130 کلونو ارقام یا د جدولونه چې سړی وګوري چې په انټرنیټ کې ډېر اسانه لاسرسي وړ دي او په یو کلیک باندې موږ پیدا کولی شو د تېرو 1814 نه را په دې خوا چې څومره اولمپیکي لوبې شوي دي د هغوی هغه جدولونو ته لاسرسی پیدا کولی شو. نو که موږ وګورو د تېرې پیړۍ په اوږدو کې د 100 کالو په اوږدو کې دوامداره امریکا د دغه جدولونو په سر کې قرار لري او هغه ارقامو ته چې سړی وګوري، هغه احصایه چې وګوري نو د دوی ونډه یا برخه چې کومه وه دا د هغه د مډالونو د ګټلو له اړخه په جدول کې 15 تر 20 سلنې پورې به مډالونه دوامداره امریکایي لوبغاړو یا اتلیټس ګټلي دي په 13 پیړۍ کې. سرچپای کې بیا موږ چین چې نن د نړۍ دویم ستر اقتصاد په توګه او زبرځواک په توګه باندې را څرګندېږي نو 1980 کاله پورې دوی د اولمپیکي لوبو په جدول کې حتی تاسې وینئ نه. لومړي 50 کاله د تېرې پیړۍ دوی کورني اړو دوړ سره مخامخ وو، سیاسي ناټیکا وو، کورنۍ جګړې وې، د ځواک او د واک په سر باندې شخړې وې او پایله دا وه چې دغه هیواد په اولمپیکي جدول کې موجود نه و. د 50مې لسیزې نه را په دې خوا کله نه چې هلته ماویستي نظام کمونیستي سیستم قایم که د هغې نه را په دې خوا چې موږ او تاسې بیا ګورو په لومړیو 3 لسیزو کې دوی دوامداره یو قید سټریکټ کلک سختګیره د نړۍ څخه موقته کمونیستي نظام درلود. بیا هم دوی په دغه اولمپیکي لوبو کې تاسې نه وینئ په جدول کې دوی هیڅ نشته دی. د 80مې لسیزې نه را په دې خوا چینایي ټولنې د آزاد بازار اقتصاد ته مخه کړه، نړۍ سره
ښکیل کېدو او مشغولېدو او د ګډ ژوند کولو په لور حرکت وکړ، هغه ګلوبلایزیشن یا انټرنیشنل ټریډ اینډ سوشل انټیګریشن خواته لاړل. نو تاسو ګورئ چې دغه جدول د چې موږ ګورو نو چین هلته بیا لکه څنګه چې د اقتصادي زبرځواک په توګه باندې د رابرسېره کېدو هغه سیر یا سفر پیل کوي، د اولمپیکي لوبو په مډال په جدول کې هم دوی پورته خواته ځي. او تیر 3 لسیزې شاوخوا که تاسې ارزونه وکړئ بیا هم په انټرنیټ باندې لاسرسی لرئ دې موادو ته، نو موږ ګورو چې د چین برخه 8 تر 10% پورې مډالونو پورې ده چې دوی دوامداره توګه باندې 8-9-10% هغه کم مډالونه چې دي د هرې دورې د اولمپیکي لوبو دوی ګټي. بله خوا بیا بیرته که د امریکې وضعیت موږ ګورو نو امریکې هغه برخه چې د 15-20% پورې وه دا په تیرو 3 لسیزو کې 10 تر 12% ته راکوزه شوې ده. بیرته همدا وضعیت تاسې د امریکې او د چین اقتصادي وضعیت ته ورسره سر ورکوي نو د امریکې اقتصاد موږ ګورو چې په ښکته خوا روان دی، همداسې نړیوال هغه یکتازي او زبرځواکي هم لاندې خواته روانه ده. په نوي نړیوال نظم جوړېدو کې د نړۍ نور هیوادونه هم رابرسېره کېدو کې دي. کوریا د شرقي آسیایي هیوادونه دي، چین دی، حتی هندوستان دی راپورته کېدو باندې دی. دغه څنګه چې اقتصادي پرمختګ او اجتماعي پرمختګ په لیږد حالت کې دی د نړۍ شرقي هیوادونو خواته ځي، همداسې د مډالونو برخه هم همداسې سره په لاندې باندې کېدو د امریکې برخه راټیټېږي او د چین برخه جګیږي. بل یو همداسې یوه موازنه د روسیې ده. که تاسې اول 50 کاله د تېرې پیړۍ وګورئ دوی هم د اولمپیک په میدان کې دومره خاص شتون نه لري او کوم رول یې نه ویني، لیکن کله چې سړه جګړه پیل کېږي روسان فوق العاده د وخت شوروي به ووایم چې د روس او شوروي کې به زه ګډوډېږم، تاسې به راته بخښنه کوئ، د وخت شوروي فوق العاده سرمایه گذاري کوي او د اولمپیک لوبو میدان چې دی دا یو نوع په نیابتي جګړې میدان باندې د وخت شوروي او د امریکې ترمنځ باندې بدلیږي. او شورویان هر وخت کوشش کوي چې په جدول کې په سر کې اوسېږي، دې لپاره ډېر زیار وباسي. همداسې د سیاست دپاره د همدې لوبو نه استفاده کېږي چې کله شورویانو په افغانستان باندې تېری وکړو دغه وخت کې موږ ولیدل چې امریکې د مسکو اولمپکس بایکاټ وکړو، دوی مسکو اولمپکس ته لاړل نه. سرچپه په 1904 کال کې بیا چې کله لاس انجلس اولمپیک و هغه هیوادونه چې په شوروي بلاک کې هغوی دې لوبو ته رانغلل تر څو یو بل په مقابل کې د خپل ځواک هغه نندارې ته وړاندې کړي. نو دا همداسې د جرمني بحث کېږي. جرمني که تاسې وګورئ د لومړۍ نړیوالې جګړې نه مخکې اقتصادي برخه کې په نړۍ کې غوښنه برخه درلودله، د نړۍ په سیاست کې ډېر فعال رول درلود. د دوی سیاستوالو به نړۍ ته سیاسي تیوریانې ورکولې، اجتماعي پرمختګ یې هم د یادونې وړو. لیکن کله د لومړۍ نړیواله جګړه او دویمه نړیواله جګړه څنګه چې د اروپا ورسره د جرمني هغه سیاسي اجتماعي او اقتصادي هغه زوړ یا وروسته پاتې والی پیل کېږي، تاسې هغه تاثیرات په اولمپیکي لوبو په جدول باندې هم ویني چې هلته هم ځانګړی بدلون رامنځته کېږي. نو دا اولمپیکي لوبې دغه بحث نه مطلب دا دی چې اولمپیکي لوبې د نړۍ په سیاست کې د نړۍ په هیوادونو او ملتونو د حیثیت د تعیین کې ډېر ځانګړی رول لري او په همدا دلیل باندې هیوادونه په دې باندې پانګونه کوي. ولې چې دا د هیوادونو د سیاسي پرمختګ، سیاسي ټیکاو، سیاسي ثبات، اقتصادي پرمختګ، اقتصادي ودې ښوونکي نښو په توګه راڅرګندېږي او نړۍ ته پیغام لېږي زما هیواد څومره قوي دی. د ټولنیز اړخ نه د پرمختګ یو اساسي انډیکیټر د اولمپیک لوبې ګڼل کېږي. یو بحث چې کېږي چې هغه کم هیوادونه او یا د کم هیوادونو ښځینه لوبغاړي چې په اولمپیکي لوبو کې ډېر ښه کارکړنې وړاندې کوي او ډېر میډالونه ګټي، دا د دې ښکارندوی دی چې په دغه ټولنه کې ښځو دپاره په سیاسي، ټولنیزو او اقتصادي چارو کې د ګډون او د فعاله حیثیت درلودو ښکارندویي کوي. چې یو هیواد ښځینه لوبغاړي ډېر میډالونه ګټي، دا د دې ښکارندویي ده چې په دغه ټولنه کې ښځینه قشر ته د پرمختګ، د اقتصادي پرمختګ، د سیاسي پرمختګ، د ټولنیز پرمختګ دروازې او میدانونه ډېر پراخه دي. نو په دې اړخ کې هم هیوادونه کوشش کوي چې پانګونه وکړي او
همداراز خپل حیثیت د تثبیت دپاره په دې برخه کې پرمختګ وکړي. نو المپیکي لوبې همدومره اهمیت او ځانګړتیاوې لري. د المپیکي لوبو یو بل اړخ چې څېړنې پې شوي دي او ټولنپوهان او د سوشل ساینسز سپورټس اینډ پالیټکس اینډ سپورټس اینډ سوشل ډیولپمنټ اړخ نه چې دې ته ګوري هغه دا دی چې هغه بېلابېل عناصر دوی مطالعه کوي چې هغه کم عناصر کم ایلیمنټس دي چې د دې لامل کېږي چې یو هېواد د په المپیکي لوبو کې پرمختګ وکړي. یو غټ عنصر چې مخې ته راځي هغه د یو هېواد نفوس دی. یو دلیل چې خلک وایي چې بعضې پوهان یا لیکوال یا ریسرچران چې وایي هغوی وایي چې د المپیکي لوبو کې د بعضې هېوادونو د ډېرو میډالونو ګټونو یو اساسي لامل دا دی چې دوی ډېر نفوس لري او چې کله تاسې ډېر نفوس یو هېواد ولري هغوی په بېلابېلو برخو کې لوبغاړي تولیدوي او بیا د لوبغاړي میډالونه ګټلی شي. خو بیا دلته موږ سره د چین د لومړۍ 50 کلونو یا د لومړۍ 70 کلونو د تېرې پیړۍ ارقام مخې ته پراته دي یا د هندوستان اوسني ارقام مو مخې ته پراته دي، د پاکستان ارقام مو مخې ته پراته دي چې یو ډېر غټ جمعیت د نفوس پکې پروت دی. لیکن د اولمپیک په جدول باندې تاسې ګورئ سویه یا لاسته راوړنې فوق العاده نش سره برابر دي. ما یو مقایسه لوسته دوی دا پرتله کړې وه چې جمیکا چې ډېر یو وړوکی هېواد دی، نیوزیلینډ، آذربایجان، ډنمارک او که غلط نشم هالند، 15 هېوادونو ټول نفوس یې راخیستی وي دا 40 میلیونه خلک دي، یعنې د افغانستان شاوخوا د افغانستان نفوس عمره خلک دي او دوی په 2014 دوره لوبو کې 80 میډالونه په شریکه ګټلي وو. 40 میلیونه خلکو چې بیرته د پاکستان نفوس سره مقایسه کې د یو ایالت نفوس نه دا شمیر کم دی، لیکن پاکستان بیا په دغه لوبو کې یو میډال هم نه دی ګټلی. همداسې هندوستان راواخلئ. نو بناءً یو بل عنصر چې په نظر کې نیول کېږي هغه د سړي سر ناخالص عایدات د یو هېواد اقتصاد دی چې هغه ته ځانګړتیا ورکول کېږي. نو نفوس او اقتصاد دا دواړه چې سره یو ځای شي د دې لامل کېږي چې یو هېواد په اولمپیکي لوبو کې ښې کارکړنې ولري، ډېر میډالونه وګټي، په نړیواله کچه باندې ښه دریځ وګټي. بیرته که دا موږ په ټولنیزو سیاسي او اقتصادي ثبات ټیکاو پرمختګ سره سر ورکو نو دا د دې ښکارندویي کوي چې یو هېواد ولس کارنده ولس وي، انساني ځواک یې پیاوړی او د استفادې وړ وي، دا یو اړخ دی. خو دغه ځواک بیا بیرته اقتصادي امکانات په لاس کې ولري، سیاسي ټیکاو هلته موجود وي او اجتماعي هغه ساحه ورته پراخه وي چې دوی په ښه فکر سره د لوبو دپاره چمتووالی وکړي. نو دا د دې لامل کېږي چې دوی د اولمپیکي لوبو په جدولونو کې ښه نوم ښه دریځ وګټي د ډېرو میډالونو په ګټلو سره او دا راز د خپل هېواد او د خپل ملت په استازیتوب نړۍ ته پیاوړی پیغام ورکړي او د خپل د دریځ او د حیثیت هغه تعین یا ټاکنه وکړي. موږ افغانستان موږ تر 2021-2022 پورې نه پوهېدو. خا د اولمپیکي لوبغاړو هغه ګډون چې دی دا یو کال، یو نیم کال، 2 کاله مخکې بېلابېلو پروسو له لارې تعینېږي. افغانستان په دغه اوسنۍ 33مه دوره پاریس اولمپیک لوبو کې 6 لوبغاړي ګډون کوي چې 3 نارینه دي او 3 ښځینه دي. اما د افغانستان اولمپیک کمیټه اعلان کړی دی چې دوی دغه 3 ښځینه په رسمیت نه پېژني او دوی په خپل سر ګډون کوي. اما پاریس اولمپیک کمیټې کوم کاري ډله چې ده هغوی دوی ته په رسمیت قایل دي او 6 لوبغاړي زموږ هلته کم تر کم استازیتوب کوي. دا که میډال ګټي که نه ګټي، هیله به دا وي چې میډال هم وګټي. نو دا زموږ شتون دی هلته چې موږ شته یو. ما په تیر کې په وار ویلي دي زموږ ډېر تمرکز په کرکټ باندې دی چې هغه تر اوسه پورې اولمپیکي لوبه نه ده، لیکن هیله شته دی چې را روان بله دوره چې کوم اولمپیک لوبې کېږي په هغې کې کرکټ هم ورګډ شي. اما کرکټ د سترې اولمپیکي لوبو کورنۍ یو ډېره وړه برخه به وي، حتی که هغه په هلته زیات هم شي. خو نورې اولمپیکي لوبې دي چې په هغې کې په افغانستان کې موږ ډېرې وړتیاوې لرو. تیکوانډو کې موږ 2 کاله سر په سر برونز میډل وګټه. دا وړه خبره نه وه، دا ډېره غټه خبره وه چې موږ ترلاسه کړه او اچیومنټ او تر لاسته راوړنه مو درلودله. موږ په بوکس کې ښه قدرونه لرو، موږ مثلا په ځغاستې کولی شو چې ښه دریځ او ښه مقام ولرو. داسې بېلابېلې نورې لوبې دي چې زموږ جغرافیه، زموږ د هېوادوالو فزیکي جوړښت
او هغه امکانات چې موږ په لاس کې لرو او هغه کم امکانات چې هغه لوبې ضرورت لري ډېر کم امکاناتو باندې هغه لوبې ترسره کېدای شي لکه سایکل ځغلونه بایسیکل ځغلونه دا هغه لوبې دي یا مثلا لمبا یا سویمینګ دې ته ورته ډېرې نورې لوبې دي چې موږ د دې وړتیا لرو چې په هغې کې موږ ډېر ښه وځلیږو لیکن له بده مرغه زموږ اولمپیک کمیټه که موږ وګورو دغه 12 لسیزې چې دا اوس هم دا سلسله دوام لري فقط انحصاري بڼه باندې که هغه د اولمپیک کمیټه ده او که د هغې اولمپیک کمیټې لاندې د بېلابېلو لوبو فدراسیونونه دي هغه په انحصاري بڼه باندې فعالیت کې اجازه نه ورکوي چې لوبغاړي وروزل شي او هغه مستحق لوبغاړي نړیوال سټیج ته راوځي او د افغانستان استازیتوب وکړي زما هیله به دا وي چې اولمپیک کمیټه دې ته ځانګړې توجه وکړي خصوصا فدراسیونونو کې ریفورم او اصلاحات راولي موږ سپانسرشپ پیدا کولو کې هڅه وکړو خصوصا مطبوعات که په دې باندې څېړنیز راپورونه او څېړنیز جرنالیزم ته مخه وکړي چې دغه فدراسیونونو ارزونه وشي د دوی کارکړنو ارزونه وشي او د هغې په رڼا کې موږ وکتل شو چې تشې چیرته دي تر څو موږ اړ باسو موږ د لارې نقشه جوړه کړو او اولمپیک کمیټه په هغې باندې کار وکړي همداسې مثلا د ټولنیزو علومو زده کوونکي که د خپل ریسرچ ټاپکونه د اولمپیکي لوبو باندې ونیسي او بېلابېلو فدراسیونونو باندې تحقیق وکړي اول ته تش یو د ریفارم دپاره اړتیاو ساحې پیدا کړي زه باوري یم چې د افغانستان ولس د دې وړتیا لري چې د خپل نفوس او د خپلو وسایلو هغه شته مالي سرچینو اقتصادي سرچینو په رڼا کې د خپل وړتیا یعنې اقتصادي او نفوسي وړتیا نه پورته لاسته راوړنې درلودو سره نړۍ ته د افغانستان یو ښه انځور وړاندې کړي لکه څنګه چې په ډېر نه امکاناتو باندې موږ د کرکټ په میدان کې په نړیواله کچه باندې ځلیدلي یو د نورو لوبو په برخه کې هم ځلیدی شو په دې هیله چې افغانستان د نړۍ تر سرلوړو هیوادونو په لړ کې اوسیږي په هر میدان کې په ځانګړې توګه د اولمپیکي لوبو په لړ کې او په سپورټس کې په مجموع کې ډېره مننه